سیل تیوري پخوانی ساینټیفیک تیوري ده. په سیل تیوري کې چې د ډیر شي ساينسدانانو خپل آیډیا او کنکلوژن را یوځای کړي او بار بار ریپیټ شي او یو سیلی دریاب کو. دا تیوري چې دا یونیورسلی اکسپټډ ده. فرست ټایم چې د سیل رابرټ هوک ډیسکور کړی و. د سیل ساینټیفیک سټډي ته موږ سیل بایولوژي وایو. زموږ سره درې امپورټنټ خبرې وي په سیل تیوري کې. اولنۍ خبره دا وه چې ټول ارګانیزمز چې دي هغه د سیلز نه جوړ شوي دي. دویمه خبره دا وه سیل زموږ د لایف یو بیسیک یونټ دی. او دریمه خبره دا وه سیلز چې دی دا د بل سیل نه ارایز کیږي. په سیل بایولوژي کې چې کم ټیکنیکس استعمالیږي هغه کې اولنې زموږ سره مایکروسکوپ دی. ځکه چې بغیر د مایکروسکوپ نه مونږ سیل نشو لیدلی. مایکروسکوپ یو داسې انسټرومنټ دی چې په هغه کې مونږ په خپلو سترګو باندې وړوکې نه وړوکې شی اینو. نن سبا ډیر شی ټایپس د مایکروسکوپ راغلي دي. د موست کامن مایکروسکوپ چې یوز کیږي هغه ته اپټیکل مایکروسکوپ وایي. نن سبا کم ایڈوانس مایکروسکوپ چې دی هغه زموږ سره الکترون مایکروسکوپ دی. د الکترون مایکروسکوپ چې دی زموږ سره دوه قسمه دي. یو ته ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ وایو او بل ته سکینینګ الکترون مایکروسکوپ وایو. زموږ سره دویم میتھډ هغه ته موږ سټینینګ وایو. سټینینګ یو داسې ټیکنیک دی چې هغه په مایکروسکوپ کې استعمالیږي. سټینینګ زموږ سامپل لا کلر ورکوي. سټینز اینڈ ډایز چې دا زیات تر په سیل بایولوژي کې استعمالیږي او موږ لا یو سټرکچر هایلایټ کوي. زموږ سره مختلف قسمه سټینینګ کیږي. هغه کې زموږ سره یو دی کاونټر سټینینګ او بل دی ډیفرنشل سټینینګ. دواړه چې پکې وي نو هغه ته ډبل سټینینګ وایو یا ټریپل سټینینګ. په کاونټر سټینینګ کې موږ کلر یو سیل لورکو چې هغه موږ ته ایزیلی ښکاري. په ډیفرنشل سټینینګ کې موږ مختلف قسمه کیمیکل استعمالو چې هغه موږ له مختلف قسمه مایکروب جدا کوي. زموږ سره 16 ټیکنیک دي په سیل بایولوژي کې. هغه به زه هر یو موضوع سپیسیفیکلی ډسکس کوم په جدا جدا ویډیو کې.